ترجمه او تفسیر. وړاندې کوونکی مفتی عبدالاحد خاکسار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. صدق الله العظيم. د شمشاد رادیو ټول اوریدونکو او د تفسیر او ترجمې ټول مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه عبدالاحد خاکسار د تفسیر او ترجمې دغه خپرونه تاسو ته وړاندې کوم. الله دې وکړي چې د روغ صحت برخمن اوسئ او ورځ مو په خیر پیل کړې وي. رب العالمین جل جلاله د حضرت آدم علیه السلام د واقعي هغه حصه بیانوي چې الله تعالی ورته یو بل فضیلت هم ورکه، او هغه فضیلت حضرت آدم علیه السلام ته د فرښتو په وړاندې باندې ورکړی شه چې هغې ته سجده د تعظیم وی. د خلیفه ټکي نه بعد چې الله تعالی ورته د خلیفه لقب ورکه، بیا یې ورته علم اخود، دی د فرښتو استاز که، نو اوس مسجود الملائکه وګرځو، فرښتو ته وی سجده ورته وکئ. نو دا یې هغه د ټولو نه اعلی فضیلت دی او بهتري ده چې الله تعالی حضرت آدم علیه السلام ته ورکه. نو د هغې سجدې کولو واقعه الله تعالی بیانوي چې حضرت آدم علیه السلام ته ما کم شان او شوکت ورکه، هغه د حضرت آدم علیه السلام فضیلت د فرښتو په وړاندې ثابتول. بیا په دې کې الله تعالی حکم چا ته کړی، نو علما مفسرین وایي چې دې کې ذوی العقول ته حکم و، فرښتو او انسانانو، فرښتو او پیریانو دواړو ته، چې الله تعالی ورته حکم کړی و تاسو سجده حضرت آدم علیه السلام ته وکئ. فرښتو د الله حکم ومنه، سجده تعظیمي ورته وکړه، مګر شیطان لعنتي هغه انکار وکړه او د الله په وړاندې د بې ادبۍ اظهار وکړه، تکبر وکړه، لویي وکړه، ځان یې ابدالابده پورې د الله په لعنت کې گرفتار کړه. نو د حضرت آدم علیه السلام اولاد ته چې مونږ او تاسو یو، الله دا واقعه د احسان په طور بیانوي چې ای انسانه ستا پلار سره ما څومره احسانات کړي او د هغې په وجه ته مې څومره بهتر کړی چې ستا بابا مې مسجود الملائکه وګرځو، ته په دې باندې فخر وکړه او زما شکریه ادا کړه. او دا عقلم مني، عقلم دا تسلیموي چې کله یو محسن تا سره احسان وکړي نو باید چې د هغې شکریه خو ادا کړي. نو الله تعالی دلته هغې واقعي طرف ته اشاره کوي او هغه ځای یادوي. وَإِذْ قُلْنَا هر کله چې وویلې مونږه للملائکة فرښتو لره، سم ورته وویلې اسجدو سجده وکئ لآدم آدم علیه السلام ته، فسجدو نو سجده وکړه ټولو الا ابلیس مګر ابلیس لعنتي ونه کړه، هغې سجده ونه کړه، ابا انکار یې وکړه، واستکبر او لویي وکړه، وکانه وو دغه شیطان په علم د الله تعالی کې د مخکې نه من الکافرین د کافرانو نه، یا دویمه معنا وکانه من الکافرین وګرځېده دی د کافرانو نه. ټولو ملایکو سجده وکړه مګر ابلیس لعنتي ونه کړه. وإذ قلنا هر کله چې وویلې مونږه للملائکتې فرښتو لره، سم ورته وویلې دا خبره ورته وکړه چې تاسو سجده وکئ لآدم آدم علیه السلام ته. دا حکم یوازې فرښتو ته نه، دا پیریانو او ملایکو دواړو ته شاملو، ځکه دا ذوی العقول د عقل خاوندانو دې دواړو ته شاملو. نو تاسو سجده وکئ آدم علیه السلام ته، فسجدو سجده وکړه ټولو الا ابلیس مګر ابلیس لعنتي ونه کړه. ولې ونه کړه؟ هو ابو الجن، دا د پیریانو پلارو، کان بین الملائکه، دغه وخت کې د فرښتو په منځ کې ابا انکار یې وکړه،
واستکبر او لویی وکړه. واستکبر معنا تکبر عنه، تکبر وکړه د هغې نه او داسې ویل چې انا خیر منه، زه خو د دې نه بهتر یم. وکان من الکافرین ای وصار من الکافرین، وګرځېد دی د کافرانو نه. فی علم الله تعالی، د الله تعالی په علم کې. یا د مخکې نه د الله تعالی په علم کې کافر و ظاهره کې د کفر اظهار نو کړی، کاره کړی نو، مگر الله ته معلومو چې دی به د دې څیز نه انکار کوي. دلته یو اعتراض دا دی چې سجده خو غیر الله ته ناجایز ده. ولې دلته الله تعالی حکم وکړ فرښتو ته چې تاسو سجده وکئ آدم علیه السلام ته؟ نو علماء کرام د دې 4 جوابونه کوي. اولن جواب دا چې دا سجده نه وه، انحنا وه، ښکته کېدل، ټیټېدلو، او دغه انحنا په مخکینو امتونو کې جایز وه، دا په مخکینو امتونو کې جایز وه. دویم جواب یې داسې کوي چې روا هغې ته وایي چې الله په حکم کړی، او ناروا هغې ته وایي چې الله تعالی په حکم نه کړی. نو په دې خو الله حکم کړی، نو دا ناروا نه دی. اگر که سجده بل چاته ده مگر حکم د الله دی، نو ځکه دې ته ناروا نشي ویلی. دریم جواب یې دا دی چې دا سجده آدم ته نه وه، آدم علیه السلام ته دا سجده نه وه، حقیقت کې دغه سجده الله ته وه، مگر آدم یې دغه وخت کې قبله ګرځېدلی او یو طرف یې ګرځېدلی. لکه مونږ تاسو چې کعبې ته مخ کوو، مگر حقیقت کې مونږ خو کعبې ته سجده نه لګو، مونږ الله ته سجده کوو، خو جهت هم دغه دی او طرف هم دغه دی. نو وایي چې دا در اصل حقیقت کې آدم علیه السلام ته سجده نه وه، بلکې دا حقیقت کې الله ته سجده وه، خو طرف دغه وخت کې حضرت آدم علیه السلام. لکه په ځمکه چې مونږ تاسو انسانانو د پاره طرف بیت الله شریف ګرځېدلی. 4م جواب دا کوي چې یو سجده د تعظیم ده او بله سجده چې ده نو هغه د عبادت ده. نو د تعظیم سجده مخکینو امتونو کې جایز وه، لکه سورت یوسف کې چې کومه واقعه بیانېږي د یوسف علیه السلام. خو زمونږ په شریعت کې سجده تعظیمي نه جایز ده. د تعظیم او د ادب د پاره بچا ته سجده نه کوي. سجده د عبادت مخکینو امتونو کې بل چاته ناروا وه، زمونږ په امت کې هم ناروا، او سجده تعظیمی په مخکینو امتونو کې جائز وه د ادب او احترام د وجې نه. د چا چې به د ادب کو نو سجده به دې ورته وکړه، نو دا به یو احترام شو. او زمونږ او ستاسو په شریعت کې دغه سجده تعظیمی هم منع شوه چې تاسو به د بل چا د پاره د تعظیم او د احترام د پاره به سجده نه کوئ. مخکینو امتونو کې د تعظیم سجده روا وه، لکه د حضرت یوسف علیه السلام هغه خوب چې قرآن بیانوي نو هغه په دې الفاظو کې بیانوي. یوسف علیه السلام اول خوب ګوري، پلار ته د هغې خوب واقعه ذکر کوي. یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. اے بابا جانا، یوسف علیہ السلام خپل بابا جان ته وایي اذ قال یوسف لابیه، هغه وخت کې چې اوویل یوسف علیہ السلام لابیه خپل بابا جان ته یا ابت اے بابا جان انی رأیت یقینا زوینما 11 کوکبا 11 ستوری ګورما والشمس والقمر المر او سپوږمۍ رأیتهم ګورم زلی ساجدین چې ما ته راځي په سجدې باندې ما ته سجده کوي ښه. نو بابا جان پوه شو چې دا خو د خوب په حقیقت باندې بنا دی، الله تعالی به دته مرتبه ورکوي، الله تعالی به دته یو شان ورکوي، رب العالمین جل جلاله به په دې ورونو باندې دی بالا کوي. او هغه 11 ستوري چې لیدلي دی ورونو شمس او قمر المر او سپوږمۍ دا مور پلارو. نو دوی بیا همدغسې وشوه چې حضرت یوسف علیه السلام ته دی بیا هغه سجده د تعظیم وکړه، یعنی دی ټول ورته د احترام قائل شو. الله تعالی هغه کومه مرتبه چې حضرت یوسف علیه السلام ته لیکلې وه هغه مرتبه ورته الله تعالی بیرته ورکړه. نو قرآن عظیم الشان بیا د همدې خبرې ذکر کوي او په سورت یوسف کې په آیت نمبر 100 کې هغه واقعه الله تعالی بیا همداسې بیانوي. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. بابا جانا
دا خبره خو الله تعالی رښتونی وګرځوله. خوب چې کم ما کتلی و نو دا خوب در حقیقت رښتونی و. نو رب العالمین جل جلاله په مخکینو امتونو کې سجده د تعظیم جائز و، زمونږ او ستاسو په شریعت کې ناجایز ده. دا ولې ناجایز شوه؟ په احادیثو متواترو کې چې تقریبا د 10 صحابه کرامو نه دا حدیث مبارک نقل دی چې په هغې کې سجده د تعظیم منع د غیر الله لره. رسول الله مبارک فرمایي که چیرته د الله نه غیر بل چاته سجده جائز وی ما به زنانو ته ویلیو چې خپلو خاوندانو ته سجدې ولګوئ. اشرف علي تانوي رحمت الله علیه بیان القرآن په حاشیه کې هم دا ذکر کړي. د 10 صحابه کرامو نه تقریبا روایت موجود دي. زمونږ او ستاسو په شریعت کې رسول الله مبارک فرمایي یو خو به څوک چاته تعظیمي سجده نه لګوي، دویم دا دی چې مالک او رب په یو معنا دی، خو لیکن مالک به ویلی شي خپل مشر ته، خو رب به ورته نشي ویلی. رسول الله مبارک منع کړی. کنه رب او مالک یو څیز ته وایي، عبد او غلام دا په یو معنا دی، مگر رسول الله مبارک د دې دواړو نه منع کړی. دا هغه وایي چې څوک مالک به خپل غلام ته عبد نه وایي او غلام به خپل مالک ته رب نه وایي. نو رسول الله مبارک د دې نه منع کړی، دا به څوک نشي کولی. بلکې بعض علما کرام داسې وایي چې مونځ عبادت دی بهترین، نو په دې کې 4 څیزونه ضرور دي. یو پکې قیام، بل رکوع، بل سجده، بل قاعده. دا 4 ارکان دي په عبادت کې ضروری. ولاړه، رکوع، سجده، ناسته. نو ادریدل او کېناستل د مانځه نه غیر هم کېدلی شي، دنیایي کارونو د پاره عادتن کیږي. یو سړی یو سیز را اخلي او هغه ځای اوچت دی، نو دی به پاسیږي، ورپسې ولاړه به کوي، را اخلي به. کله چې دی خوراک کوي نو که دی ولاړ وي کی بني، نو دا عادتن کیږي. او رکوع او سجده عبادتن کیږي، نو دا بل ته مه کوه په نیت د عبادت. په نیت د عبادت به نه چاته رکوع کې، نه به ټیټېږي او نه به چاته سجده لګې. بلکې احترامن که چیرته یو سیز یو سړي ته پاره سوښکته شه، احترام یې په زړه کې و، نو دا ناروا نه وي. د عبادت په نیت باندې به نه ښکته کیږي. نو غیر الله ته سجده په احادیثو متواترو کې ثابته ده. د 10 صحابه کرامو نه روایت دی، حالن کې د حدیثو کتاب د تدریب الراوی چې هغه د اصول بیانوي، نو هغې کې وایي چې حدیث متواتر د پاره یو شرطونو کې شرط دا دی چې د 10 صحابو نه به نقل وي. دې کې خو د 10 صحابه کرامو نه نقل دی. صاحب د معارف القرآن مفتی محمد شفیع رحمت الله تعالی علیه ذکر کړي. هغه وایي چې مخکینو امتونو کې سجده د تعظیم وه، مګر زمونږ او ستاسو امت د پاره الله تعالی د هغې په بدلل کې د احترام د پاره مصافحه، معانقه او تقبیل الیدین، یعنی لاسونه ښکلول. یو انسان سره د مصافحې په وخت کې کولی شو ستړي مشي په حالت کې دواړه لاسونه ورکو، غاړه ورسره میلاو کو، لاسونه یې ښکل کو، دا کولی شو. دا زمونږ شریعت کې جایز دی. د یو عالم یا یو نیک عمل انسان یا د مور او پلار لاسونه ښکلول یا د شاګرد د پاره د استاد لاسونه ښکلول دا جایز دي، ناروا نه دي. که د دې د پاره یو سړی ټیټ شه، مثال ناست دی استاد او دی راغی لاسونه ورته ښکته کول، د ښکته شو، نو د ده دا ښکته کېدل به د عبادت په نیت نه وي، د ده ښکته کېدل د دې لاسونو د ښکلولو په نیت دی، نو دا عبادت کې نه دی شمار. څنګه چې مخکینو شریعتونو کې سجده د تعظیم مباح وه، زموږ شریعتونو کې منسوخ شوه. خو دې ته بیا کتل پکار دی چې یو ځای کې د فتنه او فساد جوړیږي، باید چې هلته بیا حکمت عملي وشي او په دې خبرو باندې بیا لانجې او جګړې ونه شي، ځکه رب العالمین جل جلاله جګړې او جنګونه نه خوښوي. نو په مستحب عمل باندې باید چې یو ځای کې جګړې ونه شي او لانجې پې باندې ونه شي، ځکه امت مسلمه کې د اتفاق ضرورت دی. باید چې اول هغه خلک پوه کړی شي، د هغې نه بعد بیا الله تعالی فرمایي ورپسې چې فسجدو الا ابلیس، ټول سجده وکړه مګر ابلیس ونه کړه. نو دلته که یو سوال ذهن ته راشي چې ابلیس ته خو الله تعالی حکم نه و کړی شیطان ته، نو الله بیا ولې د ده نه خفه شو؟ نو اولنی جواب دا دی چې دې ته حکم شوی و. بل ځای کې الله تعالی فرمایي تا ولې سجده ونه کړه اذ امرتک، په هغې وخت کې چې تا ته ما امر وکړه. نو دی ورته وایي جواب کې چې ما ځکه سجده ونه کړه، انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین، الهه زه خو د دې نه بهتر یم، ځکه دی دې د خاورې نه د خټې نه جوړ کړی دی او زه د اور نه پیدا یم. اور کې دا کمال دی چې دی پورته ځي،
خوره کې دغه صفت دی چې دا په ښکته طرف باندې زور کوي. نو ای الہ العالمین زما مرتبه د دې نه اوچته ده او د دې نه جګه ده، نو څنګه زه دې ته ښکته شم او دې ته سجده ولګوم. علما وایي دا دومره قمقلو چې دا مرتبه خو تا ته الله درکړې او د الله حکم دې وخت کې د مرتبې سره څه تعلق لري. که ستا مرتبه ډېره هم جګه وای نو تا به د الله د حکم احترام کړی. نو هغه ځای کې معلومیږي چې الله تعالی دې ته حکم کړی. دویم جواب یې دا دی چې دا دومره بې ادبه و که الله دې ته حکم نه وی کړی نو ده به ورته ډایرکټ ویلی وی چې یا الله تا ما ته چېرته ویلي. او د دې وروستني ټکي نه معلومیږي چې دې ته الله تعالی حکم کړی او فسجدو الا ابلیس ابا، انکار یې وکړه، واستکبر او تکبر یې وکړه. نو دا جواب به دې ضرور کړی وی ځکه دا خو بې ادبه دی، دی د الله د خفګان څه پروا کوي. نو واستکبره لویي وکړه، نو دې سجده ونه کړه او لویي وکړه. نو رب العالمین جل جلاله دی د خپل دربار نه وشړه. ځکه رب العالمین جل جلاله بل ځای کې واقعا کې بیا فرمایي، انشاءالله ترجمه کې به وروسته راشي، فخرج منها فإنک رجیم. الله فرمایي اوزه زما د طرف نه رټلی شوی. اوزه د الله په چا څه پروا، که تا په زرګونو کاله عبادت کړی وي خو د رب العالمین جل جلاله په وړاندې د خبرو حق نه لرې د بې ادبۍ، د الله په چا څه پروا. اوس که ستا عبادت یا زما عبادت الله قبلی نو قبول به کړي که نه، د چا ورسره زور دی. مونږ تاسو هم چې عبادت کوو نو دې کې به ویرم لرو او د الله تعالی نه به امیدم لرو. بعضې خلک داسې وایي عبادت هم کوم او امتحانات هم را باندې راځي و ساده ستا د الله سره څه شی شریک خو نشته. ته به داسې وایې چې الہ العالمین ما ډېرې خطاګانې کړي، الهه ستا د رحم امیدوار یم. د الله سره څوک معاملې د تجارت داسې نه کوي چې دا څیز واخله او دا راکه. ته خو غلام یې، عبد څه ته وایي غلام ته خو مجبوره یې، ته به د الله تعالی احکام پلي کوې. نو شیطان بیا ادبي وکړه، الله تعالی د خپل دربار نه وشړه. ځکه یو شاعر وایي تکبر عزازیل را خوار کرده، تکبر عزازیل را خوار کرده، به زندان لعنت گرفتار کرده. و د الله بنده تکبر مکوه، ځکه تکبر شیطان همیشه د پاره په هغې محبس د لعنت کې ګرفتاره که چې تر قیامته پورې به د الله لعنت پې وریږي. دا د کبر انجامو. نو کبر نه یې پکار، ځکه ابلیس یو انکار کړی ابا او دویم یې ورپسې واستکبره تکبر هم کړی دی. نو دلته یو اعتراض راځي چې ډېر خلک د سجدې نه لګوي، نو هغوی کافر شو. علما فرمایي په دې سجدې نه کولو باندې شیطان کافر نه دی، د الله حکم مات کړی دی او د الله تعالی مقابله کې بې ادبي کړې، په دې باندې کافر دی. واستکبره لوی وکړه او شیطان داسې کمقل مه بولئ. د سره علم شته ولیکن سره د علم د غلط کارونو ته انجام ورکه. د دې یو داسې مثال دی، یو سړی به وایي چې شیطان سره علم و نو بیا ولې داسې نافرماني وکړه. د دې یو لړ مثال علما داسې بیانوي چې یو پلار راغی او استاذ ته شکایت وکړ، استاذ محترم دا ستا شاګرد چې دی زما بچی دی بالکل زما خبره نه مني، او که زما د خبرې یوه جمله هم دته څوک بیان کړي نو دی بیرته غوسه کېږي، که موږ ورته کور کې خبره کوو دی را باندې په قاریږي. استاذ که ته لږ نصیحت ورته وکړي نو ښه به نه وي. استاذ ورسره کور ته لاړ شي او د دې پلار او مور سره د بحث او مباحثه کوي، مګر خبر نه دی چې استاذ ناست دی او استاذ ورته د کوټې نه آواز وکړي ولکه دی خوا راشه او دا غوږ یې ورته تاو کړي چې رزیله د پلار او د مور سره څوک داسې خبرې کوي. نو شاګرد غلی ولاړي، هېڅ سم نه وایي. حالان کې که په ادب او احترام باندې شي، که په مرتبې باندې شي، د دغې استاذ نه خو د مور او پلار حق په ده ډېر دی. دی ولې د هغې سره بدکلامي کوي او استاذ ته څه نه وایي؟ علما وی وجه دا ده چې د دغه شاګرد په سترګو کې د استاذ عزت شته او د مور او پلار عزت نشته. نو اگر که د مور او پلار هغه عزت او احترام ډیر دی مګر د په سترګو کې هغه هیبت نشته، نو مور او پلار نه حیا نه کوي او د استاذ د وجې نه هیبت په سترګو کې دی هغه نه حیا کوي. شیطان دغه وخت کې ښه پوهی دی د الله تعالی هغه حق او حقوق دی پیژني چې د رب خبره څوک څنګه ومني، خو د د زړه نه هغه هیبت پورته شوی دی، د سترګو نه هغه هیبت پورته شوی دی، دې وخت کې بې ادبه دی. ځکه الله تعالی سره داسې تیزې تیزې خبرې کوي. د شیطان خپل نوم ابلیس دی او د دې د پلار نوم خبلیس دی او د مور نامه تبلیس ده. لوی دشمن دی، هوښیار او مکاره. محمد عمر پالنپوري رحمت الله علیه لیکلي د سره 6 مکرونه دي.
یعنی شپږ ستنې ورسره دي، دا انسان ته لګی نمبر وار. په هر ستنه باندې دی غواړي چې دا انسان ګمراه کی او انسان د حق لارې نه خطا کی. اولنۍ ستن د شیطان سره هغه د شرک او د کفر ستن ده چې انسان ته هغه ستن وهي او دا ورته وایي چې انکار وکړه د الله د ذات نه یا د الله سره شریک پیدا کا. خو کله چې دی موحد دی او د الله تعالی په توحید باندې عقیده کلکه ده او دی جواب ورکړي چې نه زه ولې داسې وکړم چې د خپل رب سره شریک پیدا کم، زه ورک شه، نو دا شیطان تیزي نه چې دی به خفه شي. دا وایي نه نه داسې دی چېرته پرېږدم، دا خو یې مزه ونه کړه چې زه درنه لاړ شم. نو بیا ورته وایي خیر دی یو بل کار وکړه، د بدعاتو او رسوماتو داستن خو ولګوه که نه، په دین کې خو بدعات شروع که، نوې خبرې خو شروع که، رواجونه خو شروع که که نه. خیر دی که نور څه نه کوې نو دا رسمونه څه بده خبره خو نه ده. مونږ تاسو اوس ګورو په دې ډېرو ودونو کې دا رسمونه ولې کېږي، دا بدعات ولې کېږي؟ دا د شیطان ورته دویم مکر خپل ښکاره کړی دی او دته ستن لګولی د دویم مکر چې دی په دې کې اخته کي. کله چې انسان ورته وایي چې دا خو بدعت دی، دا خو رسومیات دي، دا د الله تعالی په دین کې زه څنګه زیات کم، دا خو ګناه ده، ورک شه، نو دی خفه کېږي. نو بیا ورته وایي خیر دی خفه نه شي اشنا، خیر دی که زه دې هم رټلم پروا نشته. اوس یو کار بل خو وکړه که نه، خیر دی د کبایرو داستن چې کبیره ګناهونه دي نو دا خو ولګوه که نه. کله ناکله ګناه خو کوه انسان دی، خیر دی الله به دې بخي. کبیره ګناهونه خو کوه، غټ ګناهونه تا خو بیخي ځان تړلی. نو چې کله هوښیار او دانا انساني نو دی ورته بیرته جواب ورکوي چې ورک شه، کبیره ګناهونه خو د الله تعالی نافرماني ده، الله څنګه خفه کم؟ نو دی ورته وي خیر دی مه خفه کېږه. بیا یو کار بل وکړه، واړه ګناهونه خو وکړه که نه یار، نو ته واړه ګناهونه هم نه کوې، دا خو درته الله تعالی په نیکیو باندې بخي. خیر دی ته داسې کار وکړه نن واړه ګناهونه وکړه او سبا ته ورپسې خیر دی بیا نیکي وکړه. نو په دې وخت کې انسان لږ دوکه شي، زه خیر دی الله غفور رحیم دی. او کله چې انسان ورته دې کې جواب ورکړي چې زه ورک شه لعینه، نو دی ورته پنځم ځل باندې راتاویږي، ورته وایي اشنا فعل المباحات وکړه، خیر دی مباح کارونه وکړه، خیر دی چې نه پکې ثواب وي او نه پکې ګناه وي. مثال په طور د مازدیګر وخت کې چکر ولګوه، هېڅ پروا نه کوي. اکثره خلک همداسې ګرځي که نه، حالانکې علما لیکي د مازدیګر وخت چې دی دې کې عبادت د ذکر یعنی ذکر کول بهترین عبادت دی. نو دې وخت کې شیطان ورته وي خیر دی نو ټوله ورځ په عبادت دې مازدیګر کې خو لږ ګرځه چکر وهه سم د لمر هغه شعاع ختمه شوي، خیر دی ګرځه یا سبای موس چې وکړي بس ته یې موس خو دی وکړه بیرته ویده شه لمر خاته نه مخکې. نو دا ورته وایي خیر دی ویده شه، حالانکې دغه دوه اوقاته دا د ذکر دپاره بهترین دي. کله چې یو انسان ورته وایي چې دام نه کومه، نو شپږم ځل باندې ورته راتاو شي فعل المفضول بترک الافضل، بیا ورته وایي دا وړه نیکي وکړه غټه نیکي مه کوه، خیر دی. مثال په طور مسجد ته چې راشي دی وایي زه تحیت المسجد کوم. تحیت المسجد خو خبره ده چې مسجد ته کله داخلېږي خو هلته خلک امام مونځ ته ودرېږي تکبیر اولا ته نه ځي، دی وایي زه خیر دی تکبیر اولا دې لاړ شي نو تحیت المسجد خو وکړم، د الله بنده داسې نه دی پکار، تکبیر اولا بهتر دی هغه وکړه. خو چونکې شیطان کوشش کوي چې دا دوکه کي، نو دا شپږ ستنې ورسره دي. ابلیس غواړي چې دغسې کارونه وکړي، دی بعضې وخت کې نیک کارونه هم کوي خو په هغې کې هم د ده چل وي. ابن جوزي رحمه الله لیکلي چې یو سړی د دیوال غاړې ته ناست، بل کس راغی یو نوجوان د لاسې ونیوی کاکا دې خوا شه دیوال به در باندې وغورځېږي، چې کله دې خوا ته که دیوال پرېوت نو دی ورته وایي چې صاحب ته خو ډېر ښه هلک یې، تا خو ما سره ډېر لوی احسان وکړه د مرګه دې بچ کړم، وایه نوم دې څه دی چې بیا دې سبا ته که مخې ته راغلی چې عزت خو دې وکړم، دی ورته وایي چې نه زما پوښتنه مه کوه بیا خفه کېږي. وایي نه ووایه راته ولې به خفه کېږم؟ وایي ښه کاکا ای بابا چې ته په ورځ کې زر پیرې په شیطان لعنت وایي که نه نو هغه شیطان زه یم. بابا وایي ته خو ډېر نیک سړی، هسې زه تا پسې دومره خبرې کوم بس زما د خدای خوله ماته کړي چې نور زه تا پسې بد رد ووایم. شیطان ورته وایي نه ما خو در سره ښه ونه کړه. بابا وایي ولې دې ښه ونه کړه؟ د مرګه دې بچ کړم. وایي بابا د دیوال لاندې که مړ شوی وې شهید به وې نو ما د زر دې خوا ته کړه دیوال نه چې هسې نه مرګ د شهادت درته رای نه شي. بابا ویل الله دې توو برباد کا، خدا ځکه دې زه دې دیوال نه دې خوا ته کړم. نو شیطان دی که هغه ظاهره کې نیک کارونه هم کوي مګر د ده اراده پکې د شر وي. بهرحال الله فرمایي وَإِذْ قُلْنَا کله چې ویلې مونږه للملائکة اسجدوا ملائکو ته چې سجده وکړي لآدم آدم علیه السلام ته فسجدوا سجده وکړه ټولو الا ابلیس مگر ابلیس لعنت یې ونه کړه، ابا انکار یې وکړ، واستکبر لوی وکړه، وکانا شو دی یاو دی مخکې په علم د الله تعالی کې من الکافرین د کافرانو نه.
سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله.